واذا قلتم فاعدلوا. دا آیت به ختم د سورۃ الاسر راغلی راوسی. بل حکم چې الله عز وجل په دغه آیت کې بیان کړی دی اتم حکم، دا هم ډېر ښایسته حکم دی. الله عز وجل فرمایي چې ای مسلمانانو کله چې خبرې کوئ فاعدلوا، عدل او انصاف کوئ. رسنۍ والا دې هم واوري، فیسبوک والا دې هم واوري، هر څوک چې دا خبرو سره نن لاس وګرېوان دي هغه دې هم واوري. واذا قلتم چې کله خبره کوئ فاعدلوا، عدل او انصاف کوئ. ولو کان ذا قربا، که څه هم دا ستا خبرې چې ته کوې د هغه چا په ضرر تمامېږي چې هغه ستا خپل وي، شناخته وي، قریب دي وي. قرآن کریم کې الله پاک والدین کلمه راوړې ده، والاقربین قریبان یې راوړي. چې کله تاسې خبرې کوئ د عدل او انصاف څخه کار واخلئ. څه مطلب په خبرو کې څنګه عدل او انصاف وکړو؟ یو مفهوم مفسرینو د دې جملې دا اخیستی دي چې کله په یو دعوه او دوسیه کې د شاهدي ځای راغی، دا شاهدي درسته ادا کوي، ایمان مه خطا کوئ. د شاهدۍ ځای چې راغی په دعوتونو کې دعوې ډېرې دي، په بازارو کې دعوې ډېرې دي. نن سبا شاهدان نه پیدا کېږي. یو خو محاکمو قانون د شاهدي دونه مشکل کړل چې انسان یو ځای ځان شاهد کې شاهدي تېر کړي، بیا خلاصېږي نه چې د کومې خوا ته شاهدي ادا کړي. موټرسایکل به دې غل بوځي، غل به ټینګ کې څارنوالۍ ته به په لاس ورکړي، یوه میاشت تا نه پسې پرېږدي چې ته راسه او ولاړ سه، راسه او ولاړ سه. موټرسایکل بیا د 12,000 او د 10,000 دی بیا ولئ، پر تا به دا تګ دونه مشکل شاکر ته خدایه زه تر تېر یم، دا بس عبره ورکړي وروسته زه تر دې موټرسایکل تېر یم. خو غل مې ټینګ کې په لاس مې درکړي، ته نو ما چیز دپاره رزغلی. دا ګرد محاکمو کمزوري دي. دوسیه باید ډېره وسه خلاصه سي. یو مطلب د دې دا دی چې کله تاسې شاهدي ادا کوئ، دا شاهدي په عدل او انصاف سره وایست. دا مه وایئ چې زما ګمان ولا داسې دي، اټکل مې ولا داسې دي، تخمین مې داسې دي. ستا به سل په سل کې هغه خبره په یاد وي، ورځې د قاضي مخ ته به وایه چې قاضي صاحب زه په اشهد بالله شاهدي ادا کوم چې دا مسله داسې ده. فاعدلو، دغه نو عدل او انصاف دی، په دې باندې الله عز وجل خوشحاله کېږي. د دې بل مطلب چې دی حاکمانو ته راجري، قاضیانو ته راجري، څارنوالانو ته راجري، مدیر تفتیش ته راجري. هغه کسان چې مفتشین دي، هغه کسان چې حاکمان دي، هغه کسان چې څارنوالان دي، هغوی ته الله عز وجل کې خطاب کړی دی چې کله ستاسې مخ ته فیصله راغله، په دې فیصله کې عدل او انصاف کوئ. ډېره باریکه معامله ده، ډېره خطرناکه معامله ده. قضاوت، څارنوالي، تفتیش د یو چا د معاملې د هغه مسله ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله انکار ځینې وکړي. د وخت پاچا ویل ته به راځې دلته به قاضي القضات جوړېږي، د دې ملک غټې غټې فیصلې به کوي. امام صاحب زه دا نه سم کوئ، دا ډېره غټه ذمه داري ده، دا زما تر وس تېره ده. دا سبب شو د امام صاحب د شهادت چې جنازه یې د محبس څخه وتل، پاچا ظلم ورسره وکړي. ډېره غټه معامله ده. ابو داود شریف حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قاضیان پر 3 قسمه دي. یو قسم قاضیان هغه دي چې جنت ته به ځي. دوم قسم قاضیان، څارنوالان، مفتشین د هغه دي چې هغه به دوژخ ته ځي. یو قسم به جنت ته ځي، یعنې یوه حصه، 2 ډلې به بیا چیرې ځي. یوه ډله قاضیان به جنت ته ځي، 2 ډلې قاضیان به دوژخ ته ځي. حدیث شریف نبی کریم علیه السلام وفرمیل هغه قاضیان چې جنت ته ځي د هغه کسان دي چې دته دوسیه راغله، دعوه راغله، دی راولاړ سو، د دغه دوسیه او دعوې تحقیق یې د شریعت مطابق وکړي، حق یې وپېژندی په دغه معامله کې چې دی پر حق دی، دی پر باطل دی. بیا راولاړ سو دغه قاضي صاحب، دغه څارنوال صاحب، دغه مفتش صاحب د دغه معاملې فیصله هم په حق سره وکړل، حق یې حقدار ته ورسوي. دا قاضي صاحب، دا څارنوال صاحب، دا مفتش صاحب جنت ته ځي. حدیث شریف دی. هغه قاضي چې د معاملې تحقیق په د شریعت مطابق وکړي، حق یې وپېژندي چې او بیا په حق سره فیصله وکړي، دا جنت ته ځي. یو دومره ډله د قاضیانو، د څارنوالانو، د مفتشانو چې هغه چیرې ځي، هغه دوژخ ته ځي. هغه دا د واورئ، هغه دی چې دی راولاړ شي د دوسیې او د دعوې تحقیق یې د شریعت موافق وکړي. څنګه موافق وکړي؟ یعنې حق باطل یې وپېژندل چې دا دوسیه ما ته راغلې ده، زما تر قلم لاندې ده، زه پوهېږم چې دا سړی پر حق دی، دا پر باطل دی. او بیا راولاړ شو تحقیق یې د شریعت مطابق وکړي، لیکن فیصله یې څه وکړه؟ د حق خلاف وکړل.
د رشوت په مقابله کې، د تمې په مقابله کې، د واسطې په مقابله کې، د دباو په مقابله کې، د قومي په خاطر یې وکړل، د مور پلار په خاطر یې وکړل، د اقرباو په خاطر یې وکړل، د همسایګانو په خاطر یې وکړل. الله عز وجل څه فرمایي؟ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا چې کله تاسې فیصله کوئ عدل کوئ، ولو کان ذا قربا، ولو کان ذا قربا، قسم دا فیصله ستا د قریبانو خلاف تمامیږي. یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین لله شهداء بالقسط، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي، ای هغه کسانو چې ایمان یې راوړی دي، شاهدان جوړ سي په عدل سره. دا قاضي صاحب دوزخ ته ځي، حق و باطل ور معلوم سول، حاکم وپېژندی، لیکن د یو سبب نه د یو سبب د وجې چې هغه د دنیا مادیات او اسباب دي، فیصله یې د چا خلاف وکړل، د حق خلاف، دا قاضي به دوزخ ته ځي. هو قاضي دی، عالم قاضي دی، په هر څه باندې سر خلاصېږي، تحقیق هم سر خلاصېږي، دا قاضي دوزخ ته ځي. دا حدیث شریف وایي. دریم قاضي و څارنوال او مفتش چې دوزخ ته ځي، دا بیا څوک دی؟ دا بیا هغه کمزوري دي خوارکی چې په واسطه راغلی دی. دوسیه او دعوه چې ورته راغله دونه کمزوري دي چې د دوسیې او دعوې تحقیق د شریعت مطابق نشي کولی. مدعي و مدعا علیه نه پېژني، شاهدان نه پېژني، تزکیه نه پېژني چې شاهد څنګه دی، تزکیه څنګه کېږي، دا ترتیب څنګه کېږي. دا هغه کمزوري دي چې د دعوې تحقیق هم د شریعت مطابق نشي کولی. نه تحقیق د شریعت، نه د دوسیه تحقیق د شریعت مطابق وکړي، نه حق وپېژندي او نه فیصله په حق سره وکړل، د رشوت او هغه پر بنا باندې وکړل. نبي کریم علیه السلام فرمایي دا قاضي به هم دوزخ ته ځي. نو عامو مفسرینو د دغې جملې څخه دا دوه مطلب اخیستي دي. کم مطلبونه؟ چې کله شاهدي ادا کوي، شاهدي په حق ادا کوي، درواغ مه وایاست. نبي کریم علیه السلام یو ورځ صحابو ته وفرمایل چې درواغ کبیره ګناه ده، درواغ مه وایاست. په قرآن کریم کې الله عز وجل چې چیرې د کفر او د شرک بدوالی بیان کړی دي، هلته الله عز وجل د درواغو بدوالی بیان کړی دي. فاجتنبوا الرجس من الاوثان، فاجتنبوا الرجس من الاوثان، ای زما بندگانو، الله فرمایي د کفر او شرک د ګندګۍ څخه ځان وساتئ، شرک مه کوئ، کفر مه کوئ. واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا قول الزور، د درواغو خبرو څخه ځان وساتئ. الله عز وجل په قرآن کې کفر او شرک او درواغ یو ځای راوړي دي. الا لعنت الله علی الکاذبین، الا لعنت الله علی الکاذبین، د الله لعنت دی پر درواغ جنانو باندې. درواغ ډېر غټ خیانت دی چې مشران درواغ وایي بری پای، غټ خلک به درواغ وایي، هغه ملک به بیا چیرې ترقي وي، هغه ملک به چیرې ترقي وي چې مشر و کشر درواغ وایي، ترتیب و سیستم ګر په درواغ وایي، دا ملک بیا ترقي کولی، دا به خاورې ترقي وکړي، دا به روزانه داسې پس روانې لکه وشي زمخت. الله عز وجل فرمایي چې کله عدل فیصله کوئ، شاهدي ادا کوئ، د عدل انصاف څخه کار واخلئ. اداري فساد دغه ته وایي. موږ خلک به اداري فساد څه شي؟ دا دی چې رشوت، غصب، واسطې، دباو، پلان پلان پلان، دغه ته اداري فساد وایي. دا یې دعا. او بعضې مفسرین فرمایي چې دا حکم عام دی، دا صرف تر قاضي پورې نه دی خاص، دا صرف تر شاهدانو پورې نه دی خاص. واذا قلتم فاعدلوا، چې عمومي خبرې کوئ یا عدل و انصاف کوئ. په یو مجلس کې چې کښېنئ درواغ مه وایاست، په یو مجلس کې چې کښېنئ د چا غیبت مه کوئ، په یو مجلس کې چې کښېنئ په چا پسې تهمت مه وایاست، په یو مجلس کې چې کښېنئ داسې دلازاره خبرې مه کوئ چې دا ملګري ستاسو ازار شي او ته داسې خبرې وکړي چې د هغه زړه خفه شي. واذا قلتم فاعدلوا، دا هم د دغه آیت په عمومي مفهوم کې داخل دی. ولو کان ذا قربا، قسم دا سړی ستا شناخته یې، دا یې دعا. وبعهد الله اوفوا، وبعهد الله اوفوا، د الله عز وجل سره کړي وعدې پوره کړئ. دا نه هم حکم دی په دغه آیت کې. د الله عز وجل سره موږ کمې وعدې کړي، د الله عز وجل سره موږ ډېرې وعدې کړي. د عجیبه ترتیب دی. یو مشکل نه موږ دا لرو چې وعدې هېروو، وعدې هېروو. په عالم ازل کې الله عز وجل زموږ څخه یوه وعده دغه اخیستې ده چې ای زما بندګانو چې کله دنیا ته ولاړاست، ما به په خدایي و په ربوبیت منې کفر و شرک به نه کوئ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. په عالم ازل و عالم ارواح کې الله عز وجل د آدم علیه السلام د ملا څخه دا ټول انسانان د سرکي میږیانو په شکل راوایستل او بیا ټولو ته خطاب وکړي الستو بربکم، زه ستاسې خدای یم که نه یم؟ قالوا بلى، ټولو جواب ورکړي چې دی. حضرت علي رضی الله عنه به فرمایل صحابو ته چې ستاسې به یاد یا که به ونه په یاد، ما د عالم ازل و عالم ارواح
خطاب تر اوسه په غوږو کې دی چې الله پاک زموږ څخه څنګه وعده واخیستل. حکیم الامت صاحب فرمایي انسان عبدالحال دی، انسان عبدالحال، انسان د حال بنده دی. بس دا موجوده حالت ته ګوري، انسان د حال بنده دی. څومره ښېګڼې زموږ تاسې سره خلکو کړي دي، هغه مو هېر سي. څومره مشکلات موږ تاسې سره خلکو کړي، هغه مو هېر سي. موږ د حال بندګان یو. دا اوس بس حال ته ګورو، و چې څنګه حالت د هغه سره زغلي، و چې څنګه حالت د هغه سره زغلي. عبدالحال باید انسان جوړ نه سي. سابقه و راتلونکي حالت باید انسان وګوري. زه څه وم او بیا څنګه سولم. محمود غزنوي چې ایاز ته اعتبار ورکوئ، ایاز په رنګ باندې تور او عمری غریب سړی و، خو چې کله به شاهي دربار جوړ سو، وزیران به راله، مشران به راله، مقربین به د محمود غزنوي پاچا راله، ایاز به هم کښېنستی په یو بغل کې چې کښېنم رایې مشورې به رالې، وزیرانو به مشورې ورکړې. وزیران پوهان خلک یې ګردومر ګلډانګان یي، پوه سړی وزیر جوړېږي. هغه چې مشورې به یې ورکړلې، ایاز چې به یې مشوره ورکړل، کله چې به مجلس برخاست، مجلس به ختمېدی، نو بیا به محمود غزنوي راولاړ سو. ایاز ته ویل ستا خبره صحیح ده، بسم الله که ستا د صحیح ده، پروا نه کوي. نو وزیرانو ته هم درد ورتلي، مشرانو ته هم درد ورتلي. بابا دا به د کوم باغچه وکړه چې دلته راغله، موږ دونه غټ خلک په دونه سویه خلک چې کله مشوره راشي خو د ټولو څه مشوره اخلي، خو د خبرې منلو ځای چې راشي د ایاز خبره منل کېږي. نو بیا هغه و چې اعتراض هم وکړه، سړی بارم محسوده هم وګرځي، بیا خلک حسد هم ورسره کوي. نو ایاز چې و هغه عبدالحال نه و، هغه په حالاتو باندې پوهېدی. له مخه تر دې چې دا خیر دغه خبرې به سره حل کړو، نو بیا چې خبرې ډېرې رالې، انتقادونه راله، نو هغه و چې بیا محمود غزنوي پاچا ته یو ډېر ګران غمی د هغه وخت په زمانه کې راغلی و چې په لکونو میلیونونو قیمت و. نو هغه و چې په مجلس کې پیش سو. مجلس چې پیش کړي، محمود غزنوي د وزیرانو څخه پوښتنه وکړي چې څنګه شی بولې. هغه ویل دا خو پاچا ماشاءالله ډېر غټه هستي ده، دا خو ډېره غټه هستي ده. نو بیا محمود غزنوي او دا نور دوه وزیران ته وکړي دا واخ د مځکې و ماتې کړ. هغه ویل پاچا سلامت، دا خو ضایع کېږي، دا شی دا خرابېږي، دا باید موږ وساتو، دا باید په موزیم کې کښېږدو، په هغه ځای کې کښېږدو چې خلک راځي ګوري. په ډېر حکمتونه یې راایستل. اخر والی چې پر محمود پر ایاز باندې راغی، ویل څنګه شی راغل پاچا سلامت، د لکونو د میلیونونو شی دی، ول واخه پورته که د رمځکې واغې چې پورته د مځکې وغه. محمود غزنوي وایي سترګې پر راوکښې، ظالمه دا دې څه چم وکړې، دا دې ولې داسې وکړه؟ ول پاچا سلامت خو ستا حکم و. هغه ویل ما دې حکم در کړی، تا ولې دا غمی مات کړي، دا خو د لکونو روپۍ غمی و. ول پاچا سلامت یو د لکونو غمی دی، یو ستا حکم دی، ما ته ستا حکم تر زرو دغسې غمیانو بالا دی، زه د غمي په کیسه کې نیم ستا حکم راځي. بیا مخ ور واړوي دغه شی. زه چې د ایاز مشوره منم او ستاسې مشورې نه منم، تاسې په خبرې کې حکمتونه لټوئ، مصلحتونه لټوئ، او ایاز چې دی د منلو، ایاز د منلو بچی دی، هغه منلو والا دی. دا زه بل شي ته کوم خبره بل ځای ولاړه. نو د ایاز په ایاز ته خو موقع خلکو لټول، ایاز خو هسې د خلکو بد ځینې وړل. نو ایاز ته د ایاز شکایت محمود غزنوي ته راغی چې ایاز یو منصوبه جوړه کړې ده، یو پلان یې جوړ کړی دی، د ایاز حال باید موږ واخلو. هغه ویل څه مشکل دی؟ ول ایاز یو المارۍ لري، سهار هم راځي د المارۍ خلاصي ګوري، ماښام هم راځي د المارۍ خلاصي ګوري، یو شی پکې ژوندي کې راکړي، او مشکل دا دی چې چاته موقع هم نه ورکوي چې د المارۍ د خلاص کې ورته ګوري. پاچا هم په شکي سو. ایاز یې راوغوښتي، ول المارۍ لري، ول وکړې، ول سهار هم خلاصوي، ول وکړې، ول ماښام هم خلاصوي، ول وکړې، ول کلي راکړه. ایاز چې کلي واخیست، یو بل چا ته ورته، وزیر ورڅوک چې ورسه المارۍ خلاصه کړه، څه چې په المارۍ کې ورایو، مینونه وه، بومونه وه، هر شی چې وګرده ورایو. سړی ورغی، المارۍ یې خلاصه کړه، دا خواته ګوري، یو پټو یې راوړي، یو څیرې پټو پینې ورته پرتې وي، یوه جوړه چمپل یې راوړه، زموږ د پخوا رقمه خلکو چې په چمپلانو ته پینې ایښولې، یو پټو او یوه جوړه چمپل دا یې پېښ کړه. پاچا ایاز راوغوښتي چې دا څه کیسه ده؟ سهار هم خلاصوه، دیدار یې کوه، ماښام هم خلاصوه، دیدار یې کوه، دا څنګه ترتیب دی؟ دا څنګه ترتیب دی؟ دا په دې کې شته چې شته دا کارونه کوي. هغه ویل پاچا سلامت دلته معامله بله ده، زه چې یو وخت ستا دربار ته رالم، دغه څیرې پټو یا دغه څیرې کورتۍ مې پر ځان اچولې وه، او زه چې ستا دربار ته رالم دغه څیرې چمپل مې په پښه وه. نن ما ته الله هغه مقام راکړي چې زما خبره تر وزیرانو بالا منل کېږي، نو زه د دې نفس سره په جنجال اخته یم، دا زما نفس علو کوي، سرکشي کوي، تکبر کوي، زه سهار هم ورسم المارۍ خلاصه کړم چې قرار شه قرار شه. ته هغه ایاز یې چې دا څیرې پټو او دا څیرې چمپل دې ورځ په پښه وه، ته هغه ایاز یې چې په دغسې حالت کې راغلی، غرور کبر لوی به نه کوې، خپل سابقه ته ګوره. خبر تر چیش پورې راغله؟ وبعهد الله اوفو، زموږ خلک وعدې لري
مړ خلک وعدې لري الله عز وجل خپل زموږ څه وعده اخیستې په عالم ازل کې سرکشي به نه کوي الله عز وجل زموږ څه د انبیاو علیهم السلام په ژبه وعده اخیسته ده سورة یاسین موږ تلاوت کوو په مطلب یې نه پوهېږو الم اعهد الیکم یا بني آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین الله عز وجل فرمایي ما څه عهد و پیمان اخیستې دی انسانانو د شیطان د مه منئ شیطان ستاسې دشمن دی الله عز وجل څومره وعده ده والموفون بعهدهم اذا عاهدوا سورة البقره ده والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ده الله عز وجل نیک